ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدایه پرته یې بولئ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په آسمانونو کې د هغو څه ونډه ده که دوی ځواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغو دوکې ورکوي حقیقت دا دی چې یوازې همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې له منځه تلو نه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته بېشکه الله ډېر زغمونکی او بخښونکی دی دوی د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تیښتې څخه بل څه زیات نه کړل دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچول یې شروع کړل په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومي او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي راګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود هیڅ شی د الله بېوسې کوونکی نه دی نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولی نو د ځمکې پر مخ به یې هیڅ ساکښ ژوندی نه وای پریښی خو هغه جل علا شانه دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی